بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وما جاء على غير ما ذكر كأنيسيان وعشيشية وأغيلمة وأصيبية شاذ. اوس مصنف رحمه الله غوزان راوړي چې د قاعدې د تصغیر نه خلاف راغلي دي. نو دا مصنف رحم الله و چې دا کوم خلاف راغلی د قاعدې تصغیر نه، نو دا شاذ دي. لکه د انسان تصغیر چې د اونسیان، د عشیتون تصغیر عشیشیتون راځي، د غلمتون تصغیر اغیلمتون راځي، اغیلمتون راځي، او دغه شانته د صبیتون تصغیر اصیبیتون. نو دا ټول شاذ دي، دا ټول سدي دا شاذ دي. وقولهم أصيغر منك ودوين هذا وفويق ذلك لتقليل ما بينهما. مخکې دا خبره ذکر کړه چې تصغیر چې دا د تقلیل د پاره راځي، کله ترحم د پاره راځي. نو بعضې ټکي داسې دي چې په هغې کې معنی د کموالي پکې په خپله پرته ده. لکه اوس اصغر لفظ دی، اصغر منک، دا اصغر لفظ چې دی دا صيغه د اسم تفضیل لکه تقلیل معنی په دې کې پرته ده. او دلته تا دینه څه جوړ کړه، تا ته اسم مصغر جوړ کړو، نو په دواړو کې هېڅ فرق رانغی. نو بیا دا وروسته جواب کوي چې لتقلیل ما بینهما، د دواړو په منځ کې فرق دی، خو لږ فرق دی. یعنی صغیر او اصغر دې ته هم وایي چې تا نه 10 کاله کشر دی، او دې ته هم وایي چې تا نه 1 کال کشر دی. نو کله فاصله ډېرې لکه دا، او کله فاصله پکې کم وي. اوس اصغر چې دا استعمال که کله په دې کې فاصله کم راځي، نو اوس صغیر استعمال که دغه شانته، نو دغه خبره په دونه کې هم ده، دغه خبره په دونه کې هم ده. نو دونه په معنی د کموالی سره راځي، دونه په معنی د کموالی سره راځي. او دوینون چې شي، نو دې کې معنی د کموالی پرته ده، یعنې سړی بیخي نږدې دی، بیا پکې معنی ډېره نږدې شي، فاصله پکې لږه ډېره وي په دې کې. او چې کله دوینون شي، نو بیا پکې فاصله بیخي کمه شي. وفویق ذلک، اوس فوق چې د سر نه بره ته وایي، نو فوق چې د اسمان هم د سړي سر نه بره دی، او دا چت هم د سړي سر نه بره دی. نو فوق ووایه، فوق السما چې اسمان دپاره استعمالی، نو فوق ووایه. او فویق ووایه ځکه چې دا بیا لږ نږدې راځي، دپاره د چت یې ووایه، د چت دپاره فویق لفظ استعمال که. لتقلیل ما بینهما، دپاره د تقلیل د فاصلې په مابین د دې کې، په مابین د دې کې څه ده، فاصله پکې کمه ده. ونحو ما احیسنه شاذ، دا د په د اعتراض ده چې تصغیر خاصیت د فعل دی، د اسم دی، تصغیر خاصیت د څه دی، د اسم دی. نو حیثنو خو دا خو فعل دی، په دې کې څنګه تصغیر راغو، په دې کې څنګه تصغیر رالو. نو دا جواب کوي چې دا شاذ دی، دا جواب کوي چې دا څه دی، شاذ دی. دا ما وحیثنو چې راغلی ده خلاف القیاس راغلی دی، خلاف القیاس راغلی دی. یا دې لپاره راغلی دی چې مراد د دې نه څه دی، والمراد المتعجب منه. دا دویم جواب کوي چې مراد د دې نه متعجب منه دی. مراد تعجب نه څه دی، یعنی تعجب کولی شي منه د هغه نه، د هغه لفظ نه، ما احسنه، ما احسنه، نو دا تعجب دی که نه، تعجب ته او که د حسن د هغې نه تا تعجب کړی دی. نو فعل دی، دا تا مصغر که، نو ګویا کې داسې شوه چې ما احسنه کې حسن ډېر دی، نو تعجب دی په ما احسنه کې، په ما احسنه کې حسن کم دی. نو تعجب، نو تاسو کو تعجب وکړه، مراد متعجب منه نه کوم څه چې د هغې نه سړی څه کي، تعجب کولی شي، د هغې نه تعجب کولی شي. ونحو جمیل وکعیت لطائرین وکمیت للفرس موضوع على التصغیر. او مثل د جمیل او د کعیت چې دا د دو مرغو نومونه دي، داسې د مرغو نومونه دي. وکمیت للفرس،
کومیت څه دی؟ د فرس است ته ویلی کې. موضوع للتصغیر دا وضع شوي دی په شکل د تصغیر کې، خو تصغیر نه دی. داسې نه ده چې دا جمیل د جمل تصغیر دی، نو داسې نه ده، بلکې دا د مرغۍ نومونه دي. دا په شکل د تصغیر دی خو تصغیر نه دی، دا تصغیر نه دی. کوعیت هم په وزن په دې وزن باندې جوړ دی. داسې نه ده چې دا د کعتون تصغیر دی، دا د کعتون تصغیر نه دی. نو کوعیتون د فعیلون په وزن باندې دی، هغه بلبل ته وایي کوعیت. لطائرین چې دا نومونه دي د دوو مرغو دپاره. وکومیتون للفرس، او کومیت دا نوم دی د اس. موضوعن للتصغیر چې دا وضع شوي دي دپاره د تصغیر، دا وضع شوي دي دپاره د تصغیر. نو دغه الفاظ دي چې دا په شکل د تصغیر راغلي دي خو دا مصغر نه دي. و تصغیر و ترخیص